السلام علیکم ملګرو جاوید رحمان یم د سټ تاسو د ویډیو کې وګورئ دا چې دلته کې وړه راغلی دی سرکاري چې کوم وړه دي کوم 650 روپۍ باندې 10 کیلو میلاویږي که نه نو په هغې کې دا څومره غریبانان مطلب راغلي او دلته کې دې وړو ته ولاړ دي په لینډ کې خو خلک چې دی نو لکه د دې غریبانانو مطلب د وړه ورکوي نه لپسې په ترپاره چول د دنیا ښځې سړي ماشومان ځوانان هر قسمه خلک په دې کې موجود دي او صرف دې کې تاسو وګورئ هر سړی په منډه کې چې موږ ته وړه میرو شي مطلب ډېر د مهنګایي د وجې یا د ګرانۍ د وجې خلکو سره مطلب پیسې نشته چې هغه پې ځان له سیر وړه واري لکه او چې کله جلسه د دې حکمرانو یا مطلب سیاستدانو غټو خلکو کوم ځای کې جلسه که نه نو هم دا غریب هم ځي په هغه جلسو کې د زنده‌باد او د مرده‌باد نارې لګوي مطلب تاسو به چېرته په جلسو کې لیدلي چې امیر سړی یا کوم مالداره سرمایه‌دار سړی چې دی هغه په جلسه کې وي نه تو همیشه دا غریب سړی چې دی هغه په دغه جلسو کې ګرځي دو پسې هم د زنده‌باد او د مرده‌باد نارې وایي او دلته کې د غریب سړي بیا دا حال دی دا وګورئ دې کې زنانه هم دي دې کې غټ غټ بزرګان دي سپین ږیري ماشومان هر قسمه خلک دي دې کې تاسو کتی شئ او حالانکې دا ګاډی چې دی دا ته هغه دی لاړو او دا خلکو پسې موټرسایکل باندې بیا هم روان دي چې موږ له وړو موږ مطلب کور کې ماشومان وږي دي ډوډۍ نشته وړه نشته موږ له وړو و ګاډي ولتې لاړ وړې وله ور نه کړو په دې وجه باندې ور نه کړو چې دلته کې رش ډېر دی او دغه لکه مطلب دا دوی ته نشي پوره کېدی که نه نو زما د